پښتون څه ګوډاګی نه دی چې ستا په چابې ګرځي پښتون څه ګوډاګی نه دی چې ستا په چابې ګرځي تاریخ لري خپل حق لره جلال پښتون مننه جی مننه پښتون څه ګوډاګی نه دی چې ستا په چابې ګرځي تاریخ لري خپل حق لره جلال دی زوروره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نقیب یوسف زه یم. امید لرم چې روغ جوړ به یې. الله پاک مو ټول خوشحاله لره. نن زما سره په روښانه ستورو کې یو ستوری فرهاد علي خاموش صاحب ملګری دی. راځم به د هغوی طرف ته د هغې نه مخکې د درویش دراني صاحب یو دوه شعرونه د غزل چې زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم دښمنان چې مې وي مړه ورپسې ژاړم ما د یار دغه غوښتنه هم په ځای کړه نه یې نوم اخلم او نه ورپسې ژاړم. فرهاد صاحب تاسو ته هر کله یم په روښانه ستورو کې یو ډېره زیاته مننه مو کومه چې موږ له مو وخت راکړو دغه پروګرام لپاره. مننه نقیب صاحب، مننه ستاسو کوو چې را په دغه ګران وخت کې او په دغه مسافرۍ کې تاسو راغلی او دغه درناوي مو موږ له راکړو. یو جهان مننه. تاسو هم ډېره زیاته مننه خاموش صاحب. خوشحاله اوسئ. خاموش صاحب که دغه ملګرو سره خپله پېژندګلو وکړئ لنډه شي. جی زه خو فرهاد زما نوم دی، کلمي نوم زما خاموش دی. په سعودي عرب کې دغه د 14-15 کالو پورې ټایم زما وشو. اوس مې لا پروګرام دی نهایي ځم، الله دې وکړي دا هر سړي د خدای ثواب وکړي. او پاکستان کې زه د ضلع مردان تحصیل کاټلنګ سره زموږ یو وړوکی غونتی کلی دی باحرم د هغې اوسېدونکی یم. دلته سعودي عرب کې خاموش صاحب څومره وخت تاسو وشو؟ یاره جي دلته ټایم وشو دغه 15-14 کاله تقریبا وشو. دلته کې د کومې ټولنې چې تاسو وایي تر اوسه پورې؟ دلته زه د پښتو ادبي رڼا ریاض کې یو ښه تنظیم دی، غټ تنظیم دی پښتو ادبي رڼا، د هغې یو وګړی یم او ډېر ښه ملګري دي، ډېر ښکلی وخت را سره پاس شو د هغوی. خفه م یم چې ځمه او بس مجبورۍ دي او مطلب دا د وخت هغه دی جو هغې سره زما تعلق او انشاءالله بیا به هم ساتو د هغوی سره خپل اړیکې لرو. شاعري څومره وخت نه کوئ خاموش صاحب؟ شاعري خو زه د 2015 نه زه په 2005 کې ما شاعري شروع کړې ده، خو بیا د پښتو ادبي رڼا او د دغې ریاض د پښتو ادبي رڼا د ملګرو به زه ستاینه کوم چې د دوی د وجې زه په خپلو خپو ودرېدم او ما هغه خپل لیک برقرار وساتو. نو 2015 نه زه مطلب دا دی ادب کې استاد ستاسو شته دی داسې چې زده کړې کړې دي په شاعرۍ کې؟ ادب کې خو زه به دا وایم چې زه ډېر وروستو رالم دی خپل تنظیم ته. داسې دې ملګرو نه مو پوهې اخیستې دي وخت په وخت، د رحمت صاحب سره، ناز صاحب سره او ریحان صاحب سره. دوی سره زما په مسنجر زیات دغی، نو د دوی سره هم لکه وخت په وخت ما خپلې خبرې دغه کړي دي. داسې غټ استاد زه متاثر یم د ډېر ښو شاعران نه. رحمت شاه صاحب مې ډېر لوستلی دی، ډېر مې اورېدلی دی، بس هغه مې زه وایم چې استاد دی. ډېره زیاته مننه خاموش صاحب. او د کلام شریک یم ملګرو سره. مننه. زه به در سره یو نظم شریک کړم. څه داسې دی چې کله ګړه شوم کولمبه شوم تا څرګند کړم ښکاره شوم دا خو ستا د مینې زورو کنې زه چا پېژندمه. کله ګړه شوم کولمبه شوم تا څرګند کړم ښکاره شوم دا خو ستا د مینې زورو کنې زه چا پېژندمه. د خپل ځانه مې نفرتو، د دنیا نه مې نفرتو، د انسانه مې نفرتو، د هر چا نه مې نفرتو. اوس هوښیار شوم په لار شوم راته ښکاري چې د کار شوم، هنرمند شوم فنکار شوم، د ژوند پوهه په معنه شوم دا خو ستا د مینې زورو کنې زه چا پېژندمه. مننه جي. دا چې نن زه خوشحالېږم په جامو کې نه ځایېږم، تا کړم ستوري اوس ځلېږم، ستا د نوم سره یادېږم، هر ځای کېږي مې باسونه، خلک وایي زما شعرونه هم زمونږ اخلي نومونه، تا سندره کړم ټپه شوم دا خو ستا د مینې زورو کنې زه چا پېژندمه. مننه دي. دا رنګونه خو ټول ستا دي، دا لفظونه خو ټول ستا دي، دا خویونه خو ټول ستا دي، صفتونه خو ټول ستا دي. په تیارو کې ګرځېدمه ځای په ځای به ودرېدمه، د خپل سوري اړېدمه، زړور دې کړم ډاډه شوم
دا خو ستا د مینې زور و کني زه چا پیژندم منه جي زه دې پرېښودو رضا شوه څومره ښکلې دا دنیا شوه بس په سترګو مې رڼا شوه چې زما مینه زما شوه منډې موخه کلار شه لږ د خدای دپاره یار شه وخت ته ودرېږه ایثار شه ایله ژوند ته اوس تازه شوم دا خو ستا د مینې زور و کني زه چا پیژندم منه جي پرهرونه رانه ورک شو ټول دردونه رانه ورک شو چې غمونه رانه ورک شو تکلیفونه رانه ورک شو دا کمال د محبت دی په ما ځکه نن راحت دی دغه ټول ستا برکت دی په سکون دې کړم دمه شوم دا خو ستا د مینې زور و کني زه چا پیژندم چې لګړه شوم چې لمبه شوم تا څرګند کړم ښکاره شوم دا خو ستا د مینې زور و کني زه چا پیژندم ډېر زبردست خاموش صاحب ښایسته او په زړه پورې نظم خاموش صاحب که کلام ملګرو سره شریک کړئ په قول او په فعل کې د تضاد د زوروره په قول او په فعل کې د تضاد د زوروره دا ځکه مو آباد وطن برباد د زوروره په قول او په فعل کې د تضاد د زوروره دا ځکه مو آباد وطن برباد د زوروره خدمت ته بهانه ده منافق دروغ جنې خدمت ته بهانه ده منافق دروغ جنې مقصد د خخ کاره اسلام آباد د زوروره منه جي خدمت ته بهانه د منافق دروغ جنې مقصد د خخ کاره اسلام آباد د زوروره د امن د بقا سندرې مو وایه چاړه شي د امن د بقا سندرې مو وایه چاړه شي جوړ کړي پښتونخوا کې د فساد د زوروره مننه جي مننه د امن د بقا سندرې مو وایه چاړه شي جوړ کړي پښتونخوا کې د فساد د زوروره دا ستا د انصاف تله د انسانه باغي جوړ کی دا ستا د انصاف تله د انسانه باغي جوړ کی هم دغه ترهګرد خو ستا ایجاد د زوروره مننه جي دا ستا د انصاف تله د انسانه باغي جوړ کی هم دغه ترهګرد خو ستا ایجاد د زوروره پښتون څه ګوډاګې نه دی چې ستا په چابې ګرځي پښتون څه ګوډاګې نه دی چې ستا په چابې ګرځي تاریخ لري خپل حق لره جلاد د زوروره مننه جي پښتون مننه جي مننه پښتون څه ګوډاګې نه دی چې ستا په چابې ګرځي تاریخ لري خپل حق لره جلاد د زوروره زه خان یم زه مالک یم زه د دې خاورې پیدا یم زه خان یم زه مالک یم زه د دې خاورې پیدا یم اختیار به راکوي زما جیداد د زوروره زه خان یم زه مالک یم زه د دې خاورې پیدا یم اختیار به راکوي زما جیداد د زوروره مطلب د چیزی مکته چې ستا زړه کې ورته لار کول څه ګرانه نه ده ګرانه ستا زړه کې ورته لار کول څه ګرانه نه ده ګرانه خاموش ته خو خپل نوم د فرهاد د زوروره مننه جي مننه کلام خاموش صاحب ډېره زیاته مننه خاموش صاحب خوشحاله اوسئ په زړه پورې کلامونه ملګرو ستاسو نه اجازت غواړو په یو شعر باندې د درویش دراني صاحب یو شعر دی د غزل چې لمر که مو مرستې ته راځي نو هم سهار به راځي لمر که مو مرستې ته راځي نو هم سهار به راځي ځئ چې له شپې جنگ ته ورواخلو په ورغوي چراغ هر چېرته چې ښاد آباد بریالي اوسئ په لوی الله مو سپارمه تر بل ملګري پورې د الله په امان سلام علیکم